دا یو تاسو کله شوی دی چې دا مسافری څومره کول پکار دي شرعن. جواب دار چې بده کې تفصیل لې یو هغه کس چې هغه بی واده دی نو بی واده دی هغه ته اجازه ته چې څومره مسافری کوي جو کوي دی ولا پابانه اوس پابندی نشته چې بی واده وي څوک نشته اجازه دي ګرځي کدل ته پاتې کیو کبار بارمل کې پاتې کی دیم هغه کس ته چې داغه واده شته خزه شته نو داغه پر شران مسافری څنګه ده نو یو صورت خدای چې د خپل کور ول ځان سره بوزي او سره نه بیا ټول عمر د مسافری پر فرق نه کوي او دیم صورت دار چې دا خص ځان سره بوزي او د مسافری کوي دا څومره په کاردانو پدې کې دوه صورتونه دي یو صورت دار چې خزه ته اجازه وکي د خزي په اجازه باندې د هر څومره مسافری کوي نو کولای شي ځکه خزي چې اجازه کو معنا دار چې ماته خپل حق معاف کړي دي دیم دار چې خزه ته اجازه نه کوي چې دا غیر اجازت نه بغیر هغه سفر نشي کولای نو دا غیر کې به شرن د حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه معلومیږي چې څلور میاشتې یا 15 میاشتې سفر کولای شي د دینه سیوا نشي کولای یا شپږو میاشتو پورې او دلیل هغه حدیث ته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه یو پیر په کوڅه باندې تیریدا دی زنانه دا غي څه خبره واردی د باران شپه او اشعار واردی او دغه خپل خاون ارمانه کا او نبی هغه د خپل لور نه تاسو کو د حفصینه چې کله زنانه د عین خاور غیب شي د څومره پورې صبر کولای شي هغه سلور مې شي 15 مې شپږو مې پورې کولای شي نور نشي کولای ناغه بیا د پابندي ولګولا چې کم مجاهدین به jihad لپاره لګل ناغه ته بداول چې سلور مې شنه بزیات تل ټیم نه تیر سلور یا 15 شپږو لہذا بیا سلور 15 شپږ مې پورې سفر کولای شي نور سفر کول پکار نه دي دا کې د خزه حق چې کم نه غواله کی او د ډېر فسادونه د په دی وجبانی خارج شوی دي چې اکثر سړی غلار شي سعودي عرب ته یا نور ملکون تلار شي قلار ایسل ته پراتی په کلونو باندې دلته خزه په کور کې واځي هغه راستي نو کوم زنانه چې هغه حیا نه کوي او د خپل خاندان او د خپل خاون عزت راغستي نو هغه سخت بزان باندې تیری خو بای زنانه سي چې هغه نه برداشت ونی شي نغي سو بدکارو کې مبتلا شي نو پدې کې د خاون پوره ایسشتره چې دا په بدکارۍ کې د پوره ګناه چې کوم دا غلطه ته ملاويږي ځکه چې د اصل کې سبب دا غیر چيني پری او نه کور ترازی لہذا د زنانه د اجازه نه بغیر بیا د څلور بیشتره سیوا سفر کول د صحیح نه دي د ملګری ته پوسټ کړی دی چې یو کس وی هغه 15 وخت فرضي مون نه کوي بلکې د مونږ الفاظو ته هم نه یاد د کسر خراس کا کول څه حکم لري د شریعت پرنا کې جواب راکړي جواب دار چې ګور داسې کس چې کمینو دا بيدی نه دی ځکه چې تارک الصلات چې همیشه د پاره مونږ پری دي کنه قصدن عمدن نو دا خو به کافر کی په دی باندې او کچته سړی جاهل ور دینه نو به خو کافر نه دی به د کفر فتوا لګول صحیح نه دی لیکن د سر خوراک سکاک څنګه کولی دا دوه صورت لري یو صورت هغه ده چې کله تدتا په دې خوراک سکاک پر خودرو باندې او داري په خبرو نه کولو باندې تربيت او تملاویږي او د سړي څخه غیرت پیدا کیږي چې ما سره خلک خوراک سکاک هم نه کوي او زما سره خلک چې کوم دین او خبرې هم نه کوي نو بیا دې سره خوراک سکاک هم نه کول پکار او بیا خبرې مسر کولی پکار دې لپاره چې تربيت حاصل کی دلیل هغه دا د ګور نبی صلی الله علیه وسلم د درې صحابه کرام کعب ابن مالک مراره ابن ربیع هلال ابن امیہ غزوه تبوک نه چې پاتې شو نبی صلی الله علیه وسلم د هغه سره خبره باندې کړې خلکو باندې پابندي کول چې نه بس خبرې کوي نه بس خوراک سکا کوي څه بوسانه کوي د تربيت لپاره نبی هغه په دې صورت کې بالکل ضروری ده چې د هغه سره خوراک سکا کو نکلی شي دویم دار چې هغه په دې سره تربيت نه اخلي او همیشه د پاره د قشان د کوي او د دین څخه عبرت نه اخلي نو بیا نفس داسې خوراک سکا کول داسې ممنوع نه دي لکه صحابه کرام چې کوم نو هغه د کافرانو سره چې کوم دی یو خوراکونه کړی قرآن هم دا مسله معلومه ده چې يهود او نصارا او د عقیده زنانو سره نکاح کول زموږ لپاره جایز دي چې کله يهودانو او نصرانیت والي په نکاح باندې هغه کافر ده نه سب خوراک اسکا کې وزې سره نه کوي دا شان دي سره بیا کول کې څه ګناه نشته ولیکن کچرتا پنیت تربیت باندې او د ولا برا پنیت باندې شر دا بی دین سره ده مون نه کې لحاظ موږ سره خوراک او اسکا کو نه به ضروری ده چې خوراک اسکا پرې دی من حب لله و ابغض لله فقر استكبر الايمان سوچ دا چا سره محبت الله لپاره کوي او بغض وسد الله لپاره ساتینو د ایمان مکمل کو دی سری سره به خوراک اسکا کول کار نه د ملګری ته پوسټ کړه دی لکه څنګه چې واتس اپ انستګرام ګوګل وغیرہ یو اپ دی دا شان باینانس دام یو اپ دی په دې باندې انټرنیشنل سطح باندې وایي د پیسو کاروبار کوي او په دې کې خپل پیسې خلک غورځي ډالر پاګې باندې اخلي ابه په دا ډالر خرڅي را خرڅي نو او نور پکې نور څه په اخلي پاګې باندې
نو کله به کې پیسې سړی بلیو کړي چې کومې پیسې کې خلک هغه ګټي نو لہذا دا آنلاین کاروبار هغه څنګه دی جواب دار چې موږ څومره معلومات کړي د هغه دار چې دا آنلاین کاروبار هغه موږ تسینخ کاری کیږي د یسو وجوهاتونه یو په دیو جبانه چې بده کې پیسې په پیسو باندې بدلیږي او حلال شپای باندې پورا قبضه نه راځي بلکې الته صرف تا ته شو کی اشاره دا ستا پیسې شوي $100 $200 $50 بیا به دا ډالر ته خرڅه او بل باندې 900 د کې لاس پلاس والے هم نشته ځکه دا پورا قبضه نه ده آنلاین دا دویم داري چې بدی کې اکثر دا شي چې مجهول بیغونتی مجهوله کله کله سړی په بل یو شی اخلي حال دا چې د غشینه صفات معلومه دا شي څه کم ذات چې کم دی غو معلوم نه نو جهالت په دې مبیا کې هم شته دارنګي د سود احتمال په دې کې هم شته نو زما د خپل ذهن مطابق داسې قسم کاروبار چې څومره سړی ځانو ساتي نو هغه خدا ځکه چې په پیسې چې کم دي د اموال ربوی دي نو په دې کې لاس پلاس والے غزوري دي حدیث مسلم کې راغلي دي چې کله کم اشیاء چې آی کې سود جاری کی دا جنس جدا جدا وي نه به څنګه خرڅول شي لیکن لاس پلاس په د اختلاف الجنسان فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد کله چې جنس بدل شي نه به چې څنګه خرڅوي لیکن لاس پلاس باندې وي نو په دې کې اکثر لاس پلاس والے نه بل شي چې په اخلي هغه اکثر دغه صفات معلوم نه به د مجهول په دې کې جوړيږي نو د دې وجنه د انلاین کاروبار نه ځان ساتل اپکار دي